د طالبانو دوه زبردست اقدامات پاکستان ته د ستر قاچاق مخنیوی او چینایان افغانستان کې پانګونې ته چمتو کول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مالی وزارت وایي د تورخم ګمرک مسؤلینو پاکستان ته د 10 ټنه وړو شوو لیتیم ډبرو مجسمو او ډبرینو تسبیح د قاچاق مخنیوی کړی. یاد وزارت ویلي چې د هیواد ټولو ګمرکونو کې د ممنوعه توکو د قاچاق پر مخنیوي جدي څارنه کوي او هیڅ چاته به د قاچاق اجازه ورنکړي. یاد دې وي چې دا څوم ځل دی چې تورخم کې د قیمتي ډبرو قاچاق مخنیوی کیږي. عام خلک بیا د طالبانو یا د اقدام ستاینه کوي او وایي چې طالبان باید قاچاقبران انلاین مجازات کړي. بلخوا چینایي شرکتونه افغانستان کې د انرژۍ د تولید برخه کې پانګونه کوي. د اوبو برېښنا وزارت سرپرست د چینایي شرکتونو د یوې ډلې له مسؤلینو سره د ډبرو سکرو سرچینو او لمریز برېښنا پروژو کې د انرژۍ د تولید په موخه د پانګه اچونې په هکله بحث او خبرې کړي دي. په دغه کتنه کې د نوموړو شرکتونو د ګروپ مسؤلینو د انرژۍ د تولید په پروژو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې او په دې برخه کې د اوبو او انرژۍ وزارت د مشرتابه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اوبو برېښنا وزارت سرپرست په دغه کتنه کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې له هر اړخه کاري فرصتونه چمتو شوي او د پانګونې لپاره هم ښه زمینه برابره شوې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د پانګونې د چارو د چټکتیا په موخه د ډیر ژر څو اړخیزه هوکړلیک د دې وزارت د یادو شرکتونو د ډلې او نورو اړونده ادارو ترمنځ لاسلیک شي ترڅو د هغه سره سم په عملي توګه ګډې همکارۍ پیل شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.